درنو او محترم اوریدونکو او لیدونکو السلام علیکم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی نن بیا د واجه سره سم ساس په خدمت کې یو. په دې خبرونه کې به پر یو موضوع باندې خبرې سره کوو او بیا به تاسو سوالونو ته جوابونه وایو او د پروګرام یا د خبرونې په پای کې به یو شعر یا یو دوه نظم هم درتلولو او بیا به هم ساسي د همکاري په هیله پروګرام پای ته رسو. درنو اوریدونکو، نن به د طنز په اړه کې د سره وژغېږو. البته طنز هم په نثر کې راتلای شي، هم په نظم کې راتلای شي. دغه نو ویل سم چې د پښتو په ادب کې د داستان برخه تر یو ځای رسیدلې، د ناول برخه تر یو ځای رسیدلې. د مطلب د داستان څخه لنډ داستانونه دي او د ناول برخه انتقادي متون په پښتو کې موجود دي. تحقیقاتي متون هم تر یو اندازې پورې انکشاف کړي دي یا مختصي دي. یو شی چې ډېر کوم کې اساسي د ډېر زمانه څخه هغه د طنز برخه ده. طنز په پښتو نثر کې کڅام یو څه کار ورته سوی، خو اوس هم ډیر کم دي. په دې برخه کې سړی زه په خپل ما چې خوشیږي او یا چې ملوستي د عبدالنافع همت طنزونه ملوستي ډیر شته دغه لیکي طنزونه لیکي. طنز په لغت کې مسخره کولو او پیغور ورکولو ته وایي، مګر په ادبي اصطلاح کې هغه شعر او نثر ته ویل کېږي چې مطلب د ټولنې اصلاح او په ټولنه باندې انتقاد کول دي، منتها په نرمه لهجه باندې او یا د ټوکو په لهجه باندې. د طنز او د کمیډي لوی توپیر هم په دې کې دی چې کمیډي معمولاً هدف یې دا دی چې خپل د لوستونکو او یا اوریدونکو وخندوي. کې ونه خندولای شي نو هغه بیا کمیډي نه ده. مګر طنز هغه څه نه دی. طنز امکان لري څوک ونه خندولای شي، خو په نرمه لهجه یا د ټوکو په لهجه و دغه ته متوجه کوي، واغه اجتماعي نواقص ته متوجه کوي. د طنز یو خبر چې ما وکړل چې په پښتو کې طنز لږ انکشاف کړی دی. یو خبره دا ده چې طنز لکه شعر، یعنی یوازې مثلا شاعران شعر لیکلای شي. هر څوک د شعر د لیکلو توان لري. شعر خپل ځان ته خاص استعداد ضرورت لري. طنز هم دغه ډول دی. د طنز لیکوالان بیل قسم خلک دي. طنزنویسان یا طنز لیکوالان په خپل هم باید یو ډول طبيعت ولري، یو ډول خندونکي طبيعت ولري. زیاتره کیسه‌ګوی خلک دي، خلک چې طنزونه لیکي. په دغه سلسله کې چې ما مخکې یادوري وکړل چې عبدالنافع همت هغه په خپل هم چې کسو کو سره کښینی دغه ډول طبيعت لري. خبري چې اول شروع کې به خلاصېدل نه څه په وخت کې سبسي بل کیسه کې د په طنزونه کې چې تر اوسه پورې شپږ مجموعې چاپ شوې دي. نو موږ خو د ټول نمونې سره اخیستلې. ما په خپل چې د په طنزونه کې ډېر خوشیږي. مثلا سیاسي عینه کې په نامه باندې د یو طنزیه لیکنه لري. د طنزیه لیکنې او د داستان یو لوی توپیر هم په دې کې دی چې په طنز کې هر ډول مبالغه ته اجازه شته. څوک پر لیکوال باندې انتقاد نه کوي چې دا نو څنګه کېدای شي، ځکه دا دغه دی، دا طنز دی. او په داستان کې
په داستان کې سړی ناممکناتو ته چنداني ځای نشي ورکولای. یو څه مبالغه کولای شي ولې کوي شی ناممکن وي حتما لوستونکي د لیکوال څخه پوښتنه کوي چې دا څنګه کېدای شي. دا خو په دغه ځای کې مثلا یو سړی ته دونه زور ورکړی دی چې هغه مثلا 50 کسه په چپه کولای شي، دونه زور خو سړی درلودلی نشي. مګر په طنز کې ته کولای شي یو سړی ته د فیل زور هم ورکړي، ته کولای شي هر ډول شي چې پکې کې ځای وي هغه ځایولی شي، منتها چې هدف کې هغه خپل مرام ته رسېدلی وي او یا هغه موضوع چې انتقاد باندې کوي او یا اصلاح کوي هغه پکې کې افاده کوي. مثلا سیاسي آینه کې داستان موږ اخلو یا طنز موږ اخلو، په دې کې موږ ګورو چې د لیکوال هدف د غړمالو او د بیکارو وزیرانو د کار رسوا کول دي. د ضمناً په دغه کې په دې پارچه کې د ولسمشر و یو ډول بې خبري ته هم اشاره کوي چې څنګه خپل وزیران چیرباسي په خبرو باندې. رئیس جمهور راولاړیږي خپل وزیران ته وایي وای راځي چې موږ لاړ شو نن په هلیکوپټر کې د وطن وګورو، د شاوخوا وګورو چې په وطن کې څه حالي څه پیشرفتونه راغلي. مثلا د زراعت وزیر ورنيږي کیږي و دغه ته ولسمشر ته وایي چې اصلا تاسو باید خپل عینه کې بدل کړئ. دا موږ چې دي موږ وزیران ټول خپل ځان ته عینه کې لرو چې هغه سیاسي عینه کې دي، که په هغه عینه کې تاسو وګوري تاسو د وطن پیشرفتونه لیدلای شئ. په دا خبرو کې دي چې هلیکوپټر ځي یو څه په هوا دي او یو هغه وزیر صاحب د زراعت چې دي هغه راځي د پایلوټ په واش کې یو خبره کوي او راځي پر ځای باندې کښینی. یو غړي بعد چې ولسمشر لاندې ګوري شین کلم دی، شنه فضا ده، ونی دی او شنیلی دی. رئیس جمهور د وزیرانو څخه پوښتنه کوي چې دا کوم ځای دی؟ نو د زراعت وزیر ورته د مخ کېږي وای صاحب دا دغه دی نیمروز دی. رئیس جمهور رانیږي چې دا څنګه نیمروز دی؟ په دې کې خو تمام ورځ دوری باجدلې ریغ پکې باجدل د زراعت درکنو پکې کې په دې کې خو واش نه ونه لیکل کېدل. نو بیا د کرهنی وزیر ته ډیر شاباسي ورکړي چې آفرین تا چې د نیمروز لپاره دونه کار کړی دی، دا خو دې بیخي بلا کړی. په دا غړي کې د ولسمشر وایي چې راځي اوس نو د معرف وازه وګورو. نو په دغه وخت کې د په دغه خبرو کې د معرف وزیر ولاړیږي د پایلوټ په واش کې یو خبره کوي او بیرته راځي پر خپل ځای باندې کښینی. الوتکه ځي شاوخوا ګرځي، په دغه غړي کې الوتکه و هرات ته رسیدلې ده. هرات ته رسیدلې ده چې ولسمشر چې لاندې ګوري مکتبونه دي او الکوان دي او انجنیری مکتبو څخه راوځي، په مکتبو د نوځي مخراري وای دا کوم ځای دی؟ نو دا د معرف وزیر ورته وایي چې صاحب دا د پنجوایي ولسوالۍ ده. ولسمشر به حیران پاتېږي چې دا څنګه د پنجوایي ولسوالۍ ده؟ په پنجوایي ولسوالۍ کې خو جنگونه و، پنجوایي ولسوالۍ کې خو طالبان و چا ویل چې دا ځای د طالبان تر لاسه دي، دا ځای د یاغیان تر لاسه دي، په دې ځای کې مکتب نشته. بیا دغه ورته وایي او د معرف وزیر ورته وایي چې دا ټول دشمنانو دغه تبلیغات په پنجوایي ولسوالۍ کې دا ټول مکتبونه شالان دي. ولسمشر هم ویل چې تحقیق وکړي د پوهنې د وزیر خبره مني. دغه ډول یو بل وزیر ولاړیږي د کابل یو منطقه ورشي چوري برکونه دي او چراغان لګیدلي دي. کله چې ولسمشر پوښتنه کوي دا کوم ځای دی، هغه ورته وایي دا پکتیکا ده. هغه ایرانیږي چې دا پکتیکا و دونه پیشرفت کړی
او د برق وزیر ورته وایي چې بل صاحب دا دغه پیشرفت کړی دي خو ولسمشر نور تحقیق په دې باره کې نه کوي او ډیر خوشاله کیږي د خپل وزیرانو څخه نو دا خپل یو ډیر تنزیه اشاره ده او ډیر ښه اشاره ده د هغه وخت بیکاره وزیرانو او د ولسمشر و بې خبرۍ ته چې د طنز په ژبه باندې ifade شوی